البته د اعتراض مورد هغه کسان دي چې شتمن دي او بیا هم درڅخه هیله کوي چې هغوی په جهاد کې له ګډون کولو څخه معاف کړی شي. هغوی په کور کې ناستو کسانو په جمله کې شاملېدل خوښ کړل او الله د هغو پر زړونو باندې مهر ولګاو، ځکه خو هغوی اوس په دې هیڅ نه پوهیږي چې د الله په وړاندې د هغو د دې کړنچارې څه نتیجه راتلونکې ده. کله چې تاسې په راستنېدو دوی ته راورسیږئ نو دوی به راز معذرتونه وړاندې کړي، خو ته په ډانګ پیلې ووایه چې پلمې مه کوئ، موږ به ستاسې په هیڅ یوه خبره اعتبار ونه کړو. الله ستاسې حالات موږ ته ښکاره کړي دي. اوس به الله او د هغه پیغمبر ستاسې کړنچاره وګوري، بیا به تاسې د هغه ذات لوري ته وروګرځول شئ چې په پټو او ښکاره هر څه باندې پوهېدونکی دی او هغه به تاسې ته دروښیي چې تاسې څه کول. ستاسې د راستنېدو په وخت کې به ستاسې په وړاندې قسمونه وکړي تر څو چې تاسې ورڅخه صرف نظر وکړئ. نو په رښتیا تاسې له دوی نه صرف نظر وکړئ، ځکه چې دوی ناولي دي او د دوی اصلي ځای دوزخ دی چې د دوی د ګټې په بدله کې به ور په برخه شي. دوی به ستاسې په وړاندې قسمونه وکړي تر څو چې تاسې ورڅخه راضي شئ، په داسې حال کې چې که تاسې له دوی نه راضي هم شئ، خو الله به هیڅکله له داسې فاسقانو څخه راضي نه شي. دغه د بانډو اوسیدونکي عرب په کفر او نفاق کې ډیر زیات کلک دي او د هغوی په باب د دې خبرې امکانات زیات دي چې د هغه دین له حدودو نه بې خبره پاتې شي چې الله پر خپل پیغمبر باندې نازل کړی دی. الله په هر څه باندې پوهیږي، د حکمت خاوند دی. په دې د بانډو په اوسیدونکو کې داسې کسان شته چې د خدای په لار کې چې څه لګوي نو هغه پر خپل ځان باندې د زور قلنګ یعنی تاوان ګڼي او ستاسې په باب د زماني د څرخ انتظار باسي چې که تاسې په کوم غم اخته شئ نو هغوی به له خپلې غاړې نه د دغه نظام د اطاعت غاړکۍ ایسته کړي چې تاسې د هغو په غاړه کې اچولې ده، په داسې حال کې چې د بدۍ څرخ په خپله پر همدوی مسلط دی او الله د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی. او له همدې بانډچیانو یعنې د بانډو د اوسیدونکو نه ځینې خلک داسې هم شته چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان لري او څه چې لګوي هغه الله ته د نږدې کېدو او له پیغمبر نه د رحمت د دعاګانو اخیستلو وسیله ګرځوي. هو هغه ارومرو د هغو لپاره د نږدېوالي وسیله ده او الله به ارومرو هغوی په خپل رحمت کې داخل کړي. په باوري ډول الله تیریدونکی او رحم کوونکی دی. هغه مهاجرین او انصار چې هغوی تر ټولو د مخه د ایمان بلنې ته په لبیک ویلو کې وړاندې شول، دغه راز هغه کسان چې وروسته له ریښتینولۍ سره په هغو پسې راغلل، الله له هغو نه خوښ شو او هغوی له الله نه خوښ شول. الله د هغو لپاره داسې باغونه تیار کړي دي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي او هغوی به پکې د تل لپاره اوسیږي. همدا ډیرو لوی بریالیتوب دی. ستاسې شاوخوا چې کوم بانډچیان یعنې د بانډو اوسیدونکي اوسیږي له هغو نه زیاتره منافقان دي او په همدې توګه په خپله د مدینې په اوسیدونکو کې هم منافقان شته چې منافقت یې خوی ګرځېدلی دی. ته هغوی نه پیژنې، موږ هغوی پیژنو او موږ به هغو ته 2 ځلې سزا ورکړو، بیا به هغوی د ډیرې سترې سزا لپاره بیرته راوستل شي. ځینې نور خلک دي چې هغوی په خپلو ګناهونو اعتراف کړی دی، د هغوی عمل ګډوډ دی، څه ښه دی څه بد، لرې نه ده چې الله پر هغو باندې بیا مهربان شي، ځکه هغه تیریدونکی او رحم کوونکی دی. ای پیغمبره، ته د هغوی له مالونو څخه د صدقې په اخیستلو سره هغوی پاک کړه او د نیکۍ په لاره کې هغوی وهڅوه او د هغو په حق کې د رحمت دعا وکړه، ځکه چې ستا دعا به د هغو لپاره د ډاډینې وسیله وي. الله هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. آیا دې خلکو ته معلومه نه ده چې همغه الله دی چې د خپلو بندگانو توبه قبلوي او د هغو خیراتونو ته منظوري وربخي او دا چې الله ښه معاف کوونکی او رحیم دی؟
او ای پیغمبره دوی ته ووایه چې تاسې عمل کوئ. الله او د هغه پیغمبر او مؤمنان ټول به وګوري چې ستاسې کړه وړه اوس څه دي. بیا به تاسې د هغه ذات لوري ته ور وګرځول شئ چې په پټو او ښکاره هر څه باندې پوهیږي او هغه به تاسې ته دروښیي چې تاسې څه کول. ځینې نور خلک دي چې د هغو معامله یعنی د هغو توبې مننه د الله په حکم تر اوسه پورې معطل ده. که یې خوښه شي سزا به ورکړي او که یې خوښه شي پر هغو باندې به بیا مهربان شي. الله په هر څه باندې پوهیږي او د حکمت څښتن دی. ځینې نور خلک دي چې هغوی په دې غرض یو مسجد ودان کړي چې د حق بلنې ته تاوان ورسوي او د خدای د بندګۍ کولو په ځای کفر غوره کړي او په مؤمنانو کې تفریقه واچوي او دا په ظاهر عبادت ځای د هغه چا لپاره څارو ځای جوړ کړي چې له دې نه مخکې د خدای او د هغه د پیغمبر پر خلاف په جګړه لاس پورې کړی دی. هغوی به ارومرو په قسم خوړلو سره ووایي چې مونږ خو له نیکۍ پرته د کوم بل شي اراده نه درلوده. خو الله شاهد دی چې هغوی بیخي دروغجن دي. ته هیڅکله په دغې ودانۍ کې مه درېږه. کوم مسجد چې له لومړۍ ورځې نه د تقوا پر بنسټ ودان شوی و همغه د دې ښه وړ دی چې ته په هغه کې د عبادت لپاره ودرېږي. په هغه کې داسې خلک دي چې سپېڅلتیا خوښوي او د الله هم دغه سپېڅلتیا غوره کوونکي خوښ دي. نو ستاسې څه ګمان دی چې غوره انسان هغه دی چې هغه د خپلې ودانۍ بنسټ د خدای په ویره او د هغه د رضا په غوښتنه ایښی وي یا هغه چې خپله ودانۍ د یو کمر په کاواکه لغم خوړلې غاړه باندې درولي وي او له هغه سره نیغ په نیغه د دوزخ په اور کې وغورځېږي. الله داسې ظالمانو ته هیڅکله لاره نه ښیي. دا ودانۍ چې هغوی جوړه کړې ده تل به د هغو په زړونو کې د بې باورۍ سبب وګرځي چې د هغې د ویستلو اوس کومه لاره چاره نشته پرته له دې نه چې د هغو زړونه ټوټه ټوټه شي. الله ډیر ښه خبر او د حکمت خاوند دی. حقیقت دا دی چې الله له مؤمنانو څخه د هغوی نفسونه او د هغوی مالونه د جنت په بدله کې اخیستي دي. هغوی د الله په لار کې جنګیږي نو وژني او وژل کیږي. له هغو سره د جنت وعده د الله په ذمه باندې یوه کلکه پخه وعده ده په تورات او په انجیل او قرآن کې. او څوک دی چې له الله نه زیات د خپلې وعدې پوره کوونکی وي نو خوښ اوسئ په خپلې دغې سودا چې تاسې له خدای سره کړې ده. همدا تر ټولو ستر بریالیتوب دی. د الله لوري ته بیا بیا رجوع کوونکي، د هغه بندګي په ځای راوړونکي، د هغه ثنا ستاینه ویونکي، د هغه په خاطر په ځمکه کې ګرځېدونکي را ګرځېدونکي، د هغه په وړاندې رکوع او سجده کوونکي، په نیکۍ حکم کوونکي، له بدۍ نه منع کوونکي، د الله د حدودو ساتونکي. هغه مؤمنان هم دغه شان وي چې له الله سره د راکړې ورکړې دا معامله سرته رسوي. او ای پیغمبره دغو مؤمنانو ته زیری ورکړه. له پیغمبر او هغو کسانو سره چې ایمان یې راوړی دی نه ښایي چې د مشرکانو لپاره د بښنې دعاوې وکړي اگر که هغه د دوی خپلوان هم وي. کله چې دوی ته دا خبره روښانه شوې ده چې هغوی د دوزخ وړ دي. ابراهیم چې د خپل پلار لپاره د بښنې کومه دعا کړې وه هغه خو د هغې وعدې له مخې و چې هغه له خپل پلار سره کړې وه. و کله چې هغه ته دا خبره روښانه شوه چې د هغه پلار د خدای دښمن دی نو له هغه څخه بیزاره شو. حق دا دی چې ابراهیم ډیر زړه سوان دی، له خدای ویریدونکی او د زغم خاوند. د الله دا کړنلاره نه ده چې خلک له هدایت ورکولو نه وروسته بیرته په ګمراهۍ کې اخته کړي تر څو پورې چې هغو ته په ډاګه څرګنده ونه ښیي چې هغوی باید کومو شیانو څخه ځان وژغوري. په حقیقت کې الله د هر شي علم لري او دا هم واقعیت دی چې د آسمانونو او ځمکې سلطنت د همغه الله په لاس کې دی. مرګ او ژوند د همغه په واک کې دی او ستاسې هیڅ داسې ملاتړ او مرستندوی نشته چې تاسې له هغه نه وژغورلی شي. الله پیغمبر او هغو مهاجرینو او انصارو ته بښنه وکړه چې هغوی په ډیر تنګ وخت کې د پیغمبر ملګرتیا وکړه. که څه هم چې له هغو څخه ځینو زړونه کوږوالي خواته مایل شوي وو
خو کله چې هغوی د دې انحراف پیروي ونه کړه بلکې د پیغمبر ملګرتیا یې وکړه نو الله هغوی معاف کړل. بېشکه چې له دغو خلکو سره د هغه چلند خواخوږي او مهرباني ده.